کابل مونږه بسر او چشم منلې ده کابل هم په هغه ورځ منلې ده چې د پیغمبر صحابه پکې پراته دي کابل هم په هغه ورځ منلې چې سخی صاحب پکې پروت دی کابل هم په هغه ورځ منلې ده چې محمود غزنوي پکې پروت دی مونږ خدا غراسي کابل منلې ده خبره د پاکستان کوا کعبه یمنی او زب محمود غزنوی کم زنه پیدا کوم چې د یو کونډې د ګوتې په سر باندې په ټول هندوستان حمله وکړه محمود غزنوی کم زنه کابل خو مونږ بسرو چشم دی زمونږ ځان زیګر دی زمونږ هر څه دی خو مونږ پکې لوبې څه کوو تاسو ټولو ته پته ده تاسو په ایمان ووایئ چې د چا په خپل کور کې پلار مړي نو د بل چا په مړي جړا کوي دومره خو به پوهېږئ په سوله خبره ده چې ستا کور کې مړی شوی ته به په پردي مړي وجاړي وربشي د پردي مړي خلکو له ستا پلار مړ دی د سبو کوي ولی چلته د خپل پلار مړ دی په پاکستان کې زمون خپل پلار مړ دی نو موږ به د بل په مړي څه جړا کوو نن زمون پلار مړ دی زمون کور روان دی زمون بیړه تباه ده قسم په خدای دی چې د مولانا عبدالمعبود دا خبره مخې مخې ته راته کېږي چې کومې هدیرې ته ودرولم ویل دې هدیره کې درته مړی وښیم مالا چې داسې مراقبه وکړه ما ته وکړه ته بچیا وې مړي درته ښیم او به ګورې خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي وی دا په قبر کې ناست دی او غوښې ته غوسېږي لګیا زمونږ به دا حالي په قبرونو کې بله دا چې زه دا ووایم چې دا شی غزا ده دا شی جهاد دی دومره سوچ وکړئ لغوندې په کلهو زړه دا خبره واورئ چې زه ووایم چې دا جهاد دی زه دا وایم چې په پاکستان کې دا جهاد دی چې د ښځو خلاف आवाज اوچت کوي زه په خپله کوم که نه کوم اوس بله خبره ده چې دا باندې قوم ما سره بالکل نه متفقېږي لیډر را سره نه متفقېږي خلق را سره نه ترې د تې څه کې یو مومن راته وی چې دلته چېرته مونځ کړی دی جمعې چې بار ووتو ما ته وی چې جوکه غولی څه ځان ستړی کې پرېږده دی بلا توره ورپسې هر سړی داسې دی که نه څه ځان ستړی کې وی پرېږده دی بلا توره ورپسې هر سړی داسې وي کوم شي ته چې ته غذا ووایې نو ته به په خپله ځې ټوپک به دې راغستی کلاشنکوپ به دې راغستی توره به دې راغستی په خپله به مخکې جنګېږي په خپله د روس سره چې د کابل جنګ الله سر روس تباہ و برباد کو سی غرق کو ہلاک کو ما دا ټکه دلته په دې منبر کړو چې روس د کابل د صحابه په قبر بمباری کړی دا الله به دا روس تباہ کوي خدای تباہ کو کنه اوس ته خدای هغه مسلمانم تباہ کی چې کوم مسلمان کابل جوړېدو ته نه پرېږدي ادمره ښکلی ملک ادمره د دین ملک ادمره د مذهب ملک ادمره د لوی لوی علماو مصنفینو ملک نن د مسلمان په نامه باندې کابل جوړېدو ته نه پرېږدي الله دې هلاک کی چې کم خلق کابل سیټ کېدو ته نه پرېږدي خدای دې هلاک کی کم خلق چې د امریکې په لاس کې لوبېږي او کابل کې شیطانت کوي الله دې هغه خلق تباہ و برباد کی خدای دې هلاک کی چې هلاک شي کم خلق چې په پاکستان کې بے دینی نه ختمي خدای دې هلاک کی خدای دې هلاک کی یا الله د دې جمعې ورځ کې خو یو ټیم داسې دی یو وخت پکې داسې دی چې هره دعا پکې قبلېږي خدای هغه دعا هغه وخت سره زمونږ ور برابر کې اوس چې یا الله په پاکستان کې چې څوک ښځې او جنکۍ او هلکان او بے دینی پرچار کوي خدای ته هلاک کې او تباہ و برباد کی نو زما عزیزانو عرض بدا ہو چې نن دا ټول لوبې تاکي ولی کی
د بېنظیر حکومت کې لوی ترقی دی ملک دا وکړه، لوی ترقی چې د ښځو تاڼې جوړې، د ښځو تاڼې ښځې به پکې پولیسي وي، تاڼېداره به هم ښځئ، اولداره به هم ښځئ، اسپیټره به هم ښځئ او سپاینه به هم ښځئ. نو سپاینې به پیټۍ تړلي او په سړکو به ګرځي، پیرې به ورکوي. زه پوه شوم دې بېنظیرې دا سوچ کړی دی چې دا خلک خو راجي نه منې کېږي نه، وراشه دا جنکۍ ورته سپاینې که چې په دغې تماشۍ دا خلک نو نوره ګناه به ترې نه کېږي. کار ښه دی، سم کار دی، ځکه چې ته د دې غلانځورو په تماشۍ نو تا نه به څه بل کار وشي. ځای راسي دا بوډاګانې مونږ دکان دی کله کله ښځې ورته راشي که نه سودا اخیستو، نو یو سپین ږیری مې هغه ورځ کتو چې ښځه داسې بار وته داسې کوس پاسې ورته کتل، مالته دته اوس وګوره. هغلته مې دا فیصله وکړه چې دا د ښځو تاڼو کې والله څه چل شته، دا خلک به ټول په دې مشغوله شي او نور کارونه به هیر شي. دا څه سړیتوب دی. الکانو ایم اے بی اے ایف اے ڈبل ایم اے کړي دي، جونیئر کلرکی ورته نه ملاویږي، چپړاسي توپ ورته نه ملاویږي، چپړاسي توپ. او ښځې چې الله پیدا کړي څه دپاره دي، د ښځو به د پولیس تاڼې وي او ښځې به پولیس کور کوي. دا ستا ملک دی او دا ستاسو وطن. که ته ما ته وایې چې ستا ملک هم دی او زما وطن دی، قسم په خدای دی که تر هغې پورې زه د پاکستان سره جوړه وکړم، تر هغې پورې چې تر څو پورې په پاکستان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 23 کالو جوړ کړی قانون نافذ نشي، په 23 کاله دا به ومنئ. 50 کاله د پاکستان وشو، که په 50 کاله د پاکستان کې ما د وزیر دفتر لیدلی نو د خنزیر مخ به مې لیدلی. منئ دا؟ یا به مې وزیر ته د څه کار ویلي، یا به ورغلی ما، څوک دې ثابته کړي په دې 50 کاله کې. زما متعلق هم بعضې کوڅه ډب را پاسي، خبر نه کہ تاسو داسې خبر نه کہ تاسو کتای بچیا د خر بچیا ول ثابت کا. نو دی وجنا عزیزانو دا ملک چې په کومه نامه جوړ دی هغه شی په ملک کې غواړو چې قرآن او حدیث دی. چې قرآن او حدیث پکې نه وي بس ملک دی پکې خرم ګرځي، سپین ګرځي، ټټوانم ګرځي، میلوګانم ګرځي، بیزوګانم پکې ګرځي، دغه مونږ هم پکې ګرځو. لیکن چې څو پورې د دې د تسلیم تعلق دی نه، تاسو په ابتدا کې دا نه وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، نه نه لا الہ الا اللہ سره په پاکستان کې څه کیږي. یو مولاو چې ګوګشتو आवाज به کولو غړپ بخله کې دومره لوی دغه ورواچولو دی، توتیانو ته څه کوي خلک؟ چوری چوری او ګوګشتکو تم چوری کوي. نو مونږ به چې سرته ګوګشتو आवाज کو غړپ بخله کې چوری راواچول چې من آرام کینه ګوګشتو आवाज مکوه. ما خو ګوګشتو आवाज روټای پسې کولو چې چوری را لوس کوم چې ګوګشتو आवाज کوم. مونږ هم د ګوګشتو आवाज نه پاتې کو. خیال امر راغی. نو عزیزانو عرض مې داو چې دا دی وخت کې زمونږ د ملک حال دی او زمونږ د ملک اوس آینده به نور ګورئ چې کم کم قهر به را باندې نازلېږي، زلزلې به راځي، طوفانونه به راځي، کم کم قهر ته خدای مونږ ساتلی یو، مونږ سره به څه کېږي؟ څه به کېږي؟ والله که د دې قوم اصلاح کېږي بالکل زه خو بالکل مایوس یم، امید مې بالکل ختم شوی دی چې د دې قوم اصلاح به وشي. چې واوري
بله جمعه مې د نوح علیه السلام خبره درته کړې وه چې کشته یې جوړوله نو د قوم به دا څه کې وی طوفان راځي او زه به دې کشته کې تاسو به غرق کېږي دته وګوره طوفان به راځي او زه به کشته کې تاسو به غرق کېږي او به خندل اوس هم هغه چند دی دا زمون خبرې چې څوک واوري څه به کېږي سخت تېري ټیک ده نو خدای ورته څه وایي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ستاسو جړا به څوک رکاولی نه شي د تبلیغ والاو بزرګانو ته زه کله کله وایم چې دا قیامت بالکل په سر ولاړ دی بالکل تاسو رستو کړی دی د ملک اخبارات وګوره هر د شرارت او شیطانت خبرې له څومره هوا ورکړي دلته یو اخبار دی مشرق نامه ده تیرو ورځو کې پکې راغلي چې بې حرمتي وشوه او ډېره بې حرمتي وشوه او ډېره بې ادبي وشوه هلکه څه چل شوی دی وی شیخ جنید صاحب نه چا جنډه لرې کړې ده بې ادبي وشوه او بې حرمتي وشوه او ډېره بې حرمتي وشوه بیګا تپوس وکړئ بیګا چې په انټر کانټیننټ کې د څه شي بې حرمتي شوې ده بیګانه او پښتنه دې مشرق اخبار والا نه وکړي چې بیګا په انټر کان کې څه شي بې ادبي بې حرمتي د زیارت جنډې له چلا سوړه وای تاسو ټول په ایمان وایي چې زیارت لوی دی او که قرآن لوی دی نه زیارت بلوي نه زیارت لوی دی زیارت لوی د زیارت جنډه لوی ده ټیک شو قرآن لوی دی د قرآن د یو لفظ بے ادبی چې وشي ملک په ټول کافر کیږي کنه کیږي د یو لفظ د زیارت جنډې ته چالا سوړې ده دنیا په مخه کړې ده چې بے ادبي وشوه د مزاراتو او پیرانو او مریانو د خدای په عظیم قهر گرفتار شي د خدای عظیم قهر امرونی سا قرنا فی بیوتکنا د قرآن بے ادبي وشوه چې ښځې دې په کور کې کینی او ښځو تمام اندامي مخصوصه بربند کړي دي او په اسلام کې ګډیږي لګیا دي او د ملک ټوله دنیا ورته ګوري او په ټي وي باندې ښیي د قرآن د احکامو بے ادبي وشوه هیچا چغونه والا نه په اخبار کې رااله په اخبار کې ډېر په خوند وښیي چې یہ لڑکی ابھی نه چپ شي مړه برات کوئی گئی نا ایسی گوشتوان رہتا ناس کی یہ لڑکی آکی میچ میں تھک گئی ہے ابھی ریسٹ کر رہی ہے ناغیدا سکڑی یہ گورے کدا دمبالے ان گورئی یہ گورئی خپای پخپاړو لیدا او هغه فوټو اخبار والا پړک کې اغسته دی او یہ آکی میں تھک گئی ہے بھی ریسٹ کر رہی ہے اخبار داو نه لیکل چې د قرآن بے حرمتي وشوه د قرآن د دفعات بے حرمتي وشوه ښځې بربنډې راووتې دا قرآن بې عزتي څه قرآن ګڼې ته قرآن منې نه راشئ په دې ملک کې وګورئ چې څه حال جوړ دی قدم بیرته د قرآن بې عزتي کېږي قدم بیرته ستا په کور کې چې واده د قرآن بې عزتي کېږي که نه کېږي د پیغمبر بې عزتي کېږي که نه کېږي ستا په کور کې چې واده او ته پکې لس ورځې ډبان ګډې او غړچې بړچې دا زرین ورته دغه دغه کوي غړچې قدم بیرته د قرآن او د حدیث بې عزتي کېږي هغې ته چا دغه ونه که اخبار والا بې حرمتي شه خدای دې هلاک که چې هلاک شي نن سبا چې دا دعا چاته ونه کوي که بیمار له ورشي څنګه یې ښیم الله دې هلاک که تاسې ورته وایي
اسپیټال ته جوړ څنګه بس گزاره کوم خدای دې هلاک کا که جوړ درنه پښتنو کې چې دواره تکور ته خدای دې هلاک کا چې هلاک چې ختمي گئی چې کم شي لګ که پرشکو کې دې د ډم زامنو ته وګوره که په سوزکو سوار دي دې ته وګوره که په لارو کې سوار دي دغه ته وګوره که په لار راس رواني او سار یو تیرې دو نو دومره ګیره او دا موږ سره بار مټي والا دې کته شه دغه نو سغدو ما ته ګورو بس نور څه به مال کزې مخ کې خدای دې هلاک کړي دې ګیره ته دې وګوره دې شکل ته دې وګوره او دا شخوندواله ته دې وګوره دسه خرم شخوند نه وی لکه دا چې